السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، د ډېره وخته بعد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو ملګرو، ته یو گیم ده چې مثال نن سبا ډېر پښتانه ورونه کې او ډېر زبردسته پاپولر گیم ده چې مثال یو مخ ډېر وخت یې ووتو چې خلک یو مخ په زراو نه په لکاو نه په میلیونو خلکو استعمالوي او انسټال کړی یې ده په خپل موبایل فون کې. صحیح ده؟ نن به زه د دغه یو شی درخم څرنګه دا موږ یو موبایل ته پرې ولیږو له انټرنیټ نه بغیر. ولې چې دا موږ موبایل رالیږو له انټرنیټ نه نو 2 GB تقریبا د موږ انټرنیټ ضایع کوي خوري. نو پښتانه ورونه کوم چې پیکیج نشي لګولی هغو خلکو ما د میسج راغلی و چې دا گیم به موږ څرنګه ډاونلوډ کړو فری کله دغسې طریقه وي. نو دغه طریقه ما پیدا کړه. طریقه یې دغه ده چې کله موږ دغه گیم چې کوم ده دا موږ په خپل مسنجر کې هغه کې لیږو په شیرټ کې نو خالي دغه د گیم کوم لوګو چې مثال موږ ته وایي کوم سیسټم چې ده خالي هغه ډاونلوډ سي. یعنې که موږ دلته شیرټ ته لاړ سو، زه تاسو در ښکاره کړمه، که دلته موږ شیرټ ته لاړ سو او دلته په سینډ باندې موږ کلیک وکړو او موږ دلته راسو پبجي گیم وګورو. صحیح ده؟ دغه د پبجي گیم. صحیح ده؟ اوس که موږ دغه یو سړي ته ډاونلوډ کړو ورسینډ کړو یو ملګري ته نو دا به خالي 240 MB سړي ته ورسینډ سي. که د تاسو له ملګرو چې وي، که له تاسو له بل چا چې وي او تاسو غواړئ چې له هغه چې دا گیم در ولېږئ نو خالي 240 MB به تاسو درسي او هغه 240 کله تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ او خلاص یې کړئ د هغه بعد بیا تاسو هغه 1080 MB چې ده هغه 1900 MB چې ده هغه به تاسو بیا درلیږئ. صحیح ده؟ نو څه فایده نه لري چې یو ملګری چې در شیرټ کړي. صحیح نه؟ خو زه به در وښیم چې څرنګه یو ملګري چې موږ دا گیم را شیرټ کړو فری، یعنې انټرنیټ به نه خلاصوو، انټرنیټ به نه ضایع کوو، دا گیم به موږ را ډاونلوډ کړو. صحیح نه؟ که زه اوس دا خپل ملګري ته دا ولېږم نو دا به ورسي 240 MB. اول به زه دا ولېږم په شیرټ کې چې ډېر په اسانه سره لیږل کېږي. خالي دغه به کلیک کړم او سینډ باندې به کلیک کړم او دلته به خپل ملګري ته دا گیم ولېږم. داسې ولېږې د هغه بعد یو بل فولډر ده، هغه فولډر به هم تاسو هغه ملګري ته لیږئ. فولډر به تاسو چیرې پیدا کړئ؟ کله چې تاسو خپل موبایل ته ولاړ شئ په کوم موبایل کې دا پبجي گیم ده او تاسو یې بل چا ته لیږئ ملګري ته، تاسو به خپل په موبایل ته لاړ شئ. د هغه بعد به ټلیفون میمري ته لاړ شئ، د موبایل میمري ته. صحیح نه؟ چیرې ټول فایلونه ایښي وي او دلته یو فولډر ده انډرایډ کې هغه د موبایل ټول هغه شان وي کوم چې ضروري دي، کوم چې د موبایل خپل شان دي. انډرایډ ته به ولاړ شئ او دلته بل فولډر ده او بی بي فایل ته به ولاړ شئ او دلته یې لیکلی ټینسنټ IG com.tencent.ig. په دغه باندې به کلیک کوئ او دلته یو فایل لیکلی ده چې main.11021.com.tencent.ig.obb. دا تاسو وینئ 1904 MB ده تقریبا، یعنی 1.74 GB. نو که تاسو دغه ملګري ته ولیږئ نو د هغه بعد ملګری له انټرنیټ نه پبجي ډاونلوډ کول هغه ته نه دی پکار. ولې هغه په موبایل کې مخته تا 240 MB فایل لیږلی ده، هغه به انسټال کړي، د هغه بعد به دا فایل ولیږي ده ته ور او ده ته به داسې نه وایي چې ده ته خالي ورسینډ کړي. کله چې ده ته ورسینډ کړي په شیرټ کې. صحیح ده؟ نو د شیرټ فولډر ته به راسئ، دلته به کته لاړ شئ او دلته به شیرټ فولډر ته راسئ. صحیح ده؟ که دلته په شیرټ ولیږئ لایک په زیپیا باندې شیرټ ته چې ولیږئ دلته به فایل کې دا فایل چې کوم ده را به سي او د هغه بعد به دغه فایل کاپي کې او دلته به انډرایډ ته لاړ شئ. انډرایډ ته چې لاړ شئ د هغه بعد دغه OBB ټینسنټ IG دلته به یې کاپي کوئ. که ته په دغه ځای کې نه کې کاپي، په دغه ځای کې کانه واچوئ نو ستاسو گیم نه چلیږي، نشي چلیدلی. صحیح ده؟ کله چې تاسو ته یو ملګری دغه فایل در ولېږي هغه به تاسو په دغه ځای کې اچوئ. صحیح ده؟ که په دغه ځای کې نه واچوئ نو بیا چې کوم گیم ده هغه به نه چلیږي او تاسو نشئ چلولی. د هغه بعد تاسو لا ډاونلوډ کوئ انټرنیټ کې. که تاسو غواړئ چې یو ملګري چې موبایل کې گیم پرې در ولېږئ نو په دغه طریقه سره یې تاسو لیږلی شئ. یو بیا تاسو پوه کوم دوباره اول به خپل کوم ملګري چې گیم در لیږئ له هغه چې به اول دغه فایل در ولېږئ، کوم فایل چې ده زه تاسو در ښکاره کړم دغه به در ولېږئ 240 MB. داسې کله در ولېږئ د هغه بعد به د هغه ملګري موبایل ته لاړ شئ او دلته به اول
ټلیفون میموري ته ولاړ سئ، بیا به انډراید ته ولاړ سئ، بیا به OBB ته ولاړ سئ او بیا به ټینسنټ دا کوم فایلز ده دغه باندې به یې کلیک کې او دغه فایلز کوم ده هغه به ملګري ته ولېږي. د هغه بعد به د ملګري په موبایل کې PUBG ګیم چې ده هغه به فری درته ډاونلوډ سي او دا یې چلولی سئ. دغه کوم ویډیو چې ده دا ما دغه لپاره جوړولی سي په ال پاکستان کې هم دی خلک شته چې هغه پیکج نسي لګولی، په افغانستان کې په انډیا کې د رقم پښتانه شته چې هغه پیکج نسي لګولی. که ولګوي فیسبوک ته یې لګوي او دا نورو شانو ضروري شانو ته لګوي او دا ګیم چې کوم د هغه ډېر غټ ده نو ډېر خلک یې نسي رالیږلی. نو د هغو لپاره دا ویډیو وه، که د دوی خوښېږي، کله چې هر چا خوښېږي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیو لپاره تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل. د الله په امان.